سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په مکړه دی اران ټي وی یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته راشد خان تایید کړ چې د خیریه بنسټ په غونډه کې ورسره ناسته میرمن یې د ژوند ملګری ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلاوریزه فارمټ لوبډل مشر راشد خان د خلکو اندېښنې پای ته ورسولې. راشد خان د دوشنبه په شپه د لړم 19 پر انسټاګرام لیکلی دی چې د خیریه بنسټ په غونډه کې ورسره ناسته میرمن یې د ژوند ملګری ده. نوموړي لیکلی دی چې د روان کال د اګسټ په 2مه یې له دغې میرمنې سره نکاح کړی او هغه یې د مینې او ملګرتیا انځور یاده کړی ده. نوموړي تازه د خان فاونډیشن په نوم بنسټ پرانس او په دې پرانس غونډه کې له راشد خان سره د یوې میرمنې حضور تر هغې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راوپارول چې د دوی انځورونه او ویډیوګانې خپرې شوې. په دغو ویډیوګانو کې هغه د یوې میرمنې تر څنګ ښکاري چې افغاني جامې اغوستې دي او حجاب نه لري. راشد خان په خپل انسټاګرام پوسټ کې زیاته کړې چې خپله میرمن یې د خیریه بنسټ غونډې ته بیولې وه خو لا بدمرغه ځینو خلکو نه سم اټکلونه کړي دي. نوموړي ویلي دي چې حقیقت ډېر ساده دی، هغه زما میرمن ده او موږ دواړه یو ځای ولاړ یو او د پټولو لپاره هیڅ نه لرو. راشد خان لا ټولو هغو کسانو مننه کړې چې لا د سره د مهربانۍ ملاتړ او درک احساس څرګند کړی دی. په اصلي خبره دغه ده چې تیر کال د اکتوبر په 3 د کابل په یو عصري هوټل کې د راشد خان واده په ښه شان او شوکت سره ترسره شوی و او اوس پوښتنه دغه ده چې آیا هغه واده چې راشد خان نن یې یادونه وکړه دویم دی او که نه. څو کاله وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راشد خان ته خپلې کورنۍ د هغه د ترور لور سره کوژده کړې او هغه د قرآن کریم حافظه ده، خو راشد خان ته دغه کوژده د منلو نه ده او غواړي چې دوهم واده وکړي. لا هم معلومه نه ده چې د راشد خان دغه میرمن افغانۍ او که خارجۍ ده، خو نوموړي افغانۍ جامې اغوستې دي.